ګوتریش وایي افغانان له جدي ناورین سره مخ دي، کنګل شوې شتمني یې باید خوشي شي. دا چې نورې څه ویلي همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته ویلي هغو ټولو قوانینو او محدودیتونو ته باید له سره کتنه وشي چې افغانستان ته د بشري مرستو رسولو کې خنډ جوړوي. ښاغلي ګوتریش همداراز غوښتنه کړې چې نړیوال بانک کې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق 1.2 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمني باید خوشي شي. نوموړي د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو ته وویل افغانان رسۍ کې ځوړند دي، ورځنی ژوند یې په دوزخ اوښتی او میلیونونه خلک له لوږې سره لاس او ګریوان دي. ښاغلي ګوتریش همدارنګه وویل تعلیم او ټولنیز خدمتونه صفر ته رسیدلي او د پیسو نشتوالي ګرانه کړي چې د اړمنو خلکو لاسنیوی وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دې ناسته کې د عامه خدمتونو مامورینو ته د معاشونو ورکولو لپاره د مرستې غوښتنه هم وکړه. آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره د 415 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات را سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.